شیطان د انسان سره ګرانو عزتمندونو په هر شي کې حصه او نصیب اخلي. د کور په اوسېدو کې له دې وجې نبي علیه صلات وسلام بارک فرمایي کله چې تاسو دروازه بندوئ نو په بسم الله، چې هغه دروازه چې کوم په بسم الله او د الله د نوم د یادولو سره بنده سوي هغه شیطان بیا نسي خلاصولی. دغه رنګه په رزق و روزي کې کله چې ډوډۍ خورئ نبي علیه صلات وسلام حکم کړی دی چې بسم الله تاسو وایست، د الله نوم اخلي، رب یادوئ. د الله یادول د ده لپاره د شیطان دپاره دی لکه په ډنډه و په ګزار چې ووایي شیطان خو په سترګو نه لیدلی سو موږ تاسو او نه یې وهلی سو نه یې ټینګولی سو، لیکن د ده لپاره لاره او ډنډه شریعت موږ تاسو ته دغه راښولی دی چې الله یاد کړو. دغه رنګه علما هم فرمایي او د احادیثو د دغه دعاګانو اذکار څه دا معلومیږي چې شیطان د انسان سره د اولاد په پیدایش کې لا خپل حصه او نصیب ټاکي. ناشنا او د سوچ خبره ده چې کوم کسان نه پوهېږي نو علماو نه باید تپوس پوښتنه وکړي. له دې وجې نبي علیه السلام د انزال د وخت ته یو دعا ښولې ده. دا معصوره دعا ده، د رسول الله مبارک غوښتل سوې او رامنقوله دعا ده. کله چې انسان دا د واده او د کور د خاوند والا لپاره ډېره ضروري ده او ډېره مهمه ده دا دعا، انزال وخت ته قریب سي نو دواړه یو او بل همدغه دعا غوښتلی سي. او له دې نه مخکې د دعا الفاظ دا دي: اللهم لا تجعل الشیطان فيما رزقتني نصیبا. که دا رنګ ووایست فيما رزقتنا نصیبا هم ټیک. اللهم لا تجعل للشیطان، دا شیطان چې کوم دی دا زیر لري. اللهم لا تجعل الشیطان فيما رزقتني نصیبا. اللهم ای زما ربه لا تجعل للشیطان مگر زی ربه د شیطان لپاره فيما رزقتني په هغه اولاد کې په هغه نصیب او حصه کې چې تی موږ ته په نصیب راکوې پروردګاره نصیب او حصه د ده دا مه پکې ګرځې. یا د مثال دا رقم د دې معنا ده چې یا الله چې کوم اولاد ته ماته رانه په نصیب کوې په هغه کې د شیطان هیڅ یو حصه مه لګوې، مه پکې ټاکې. نو اللهم لا تجعل الشیطان فيما رزقتني نصیبا. له دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو دغه دعا د دغه ټیم خاصه او محصوره دعا ده. د دې نه دا معلومیږي چې شیطان د انسان سره په دې کې هم حصه او نصیب اخلي. نو الله رب العزت دې پر موږ خپل فضل وکړي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو په هر ټیم کې موږ تاسو باید الله یاد کړو. اللهم لا تجعلی للشیطان فيما رزقتني نصیبا. اللهم لا تجعل للشیطان فيما رزقتني نصیبا.